السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپل موبایل اواز تر 200% پورې سیوا کړئ. مطلب تاسو به ځینې کسانو موبایل اواز ډیر زیات سلو وي، ټیک ده، او بل ډیر زیات بې خونده هم وي. که خیال تاسو کړی وي نو مزه سړي له نه ورکوي. نو نن درته زه داسې یو سیټینګ او داسې یو طریقه راښیم چې د هغې سره بس تاسو د موبایل اواز دوه چنده سیوا شي. د دې نه علاوه پای کې به تاسو 3D افیکټ ولګوئ، مختلف ایکویلایزر به پکې ولګوئ. تاسو لکه څنګه چې تاسو په وفرو کې لیدلی وي هغه شانتې سیسټم به تاسو خپل په موبایل کې وکړئ او ستاسو د موبایل اواز به ډیر زیات خوندور او مزیدار شي چې څوک یې هم اوري نو ډیره زیاته مزه به ترې اخلي. نو قدرمنو ویډیو ته د تګ نه مخکې زه تاسو ته یو وړوکی اشاره رس کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته سمپل د یو اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی، ټیک ده. تاسو به لاړ شئ هم د هغه ځای نه به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ بیس یې ورته لیکلی دی. بیس مطلب چې کوم اواز کې هغه ډبل شان شي، صحیح ده. دا 50 دی، دا به تاسو د دې ځای کې نه څه کوئ، دا به تاسو 100 کوئ، مطلب دا به ډبل شي. 50 نارمل، دا تاسو 100 کو نو دا ډبل شو. دغه شانتې به دا ورسره هم چې دی 100 ته کوئ، صحیح ده. اوس که لاندې تاسو وګورئ دلته کې د تاسو د اواز کوالټي کومه سیوا کول غواړئ، کمول غواړئ، څه پکې کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دا وګورئ تاسو ته ښه واضحه ښکاري، دا تاسو ته به دې ځای نه پته لګي دغه شانتې. ورپسې که تاسو راشئ دې کې مختلفې کیټیګریز دي. تاسو به په ساوند سیسټم کې لیدلی وي یا به موږ سره جیز، پاپ، راک، مطلب چې کم بیسټ کیټیګریز دي هغه به تاسو دې ځای نه سلیکټ کړئ. یو یو به چک کوئ چې کم یو کې ستاسو د موبایل اواز صحیح راتلو او تاسو له یې مزه راکوله ستاسو د خوښې و، نو سمپل هغه به تاسو ته دې ځای نه خپل په موبایل کې څه کوئ، کولاو کوئ، ټیک ده. دا چې کله تاسو ته دې ځای نه خپل موبایل ته هر څه دغه سیټینګ وکړو، نو بیا به تاسو خپل د موبایل اواز اول چک کوئ او د دې سیټینګ نه بعد د دې اپلیکیشن نه وروستو به تاسو چک کوئ چې ستاسو د موبایل په اواز کې څومره فرق راغلی دی. نو د چا د موبایل د سپیکر څه مسله وي یا پکې د اواز څه مسله وي، والیوم یې کم وي، نو د هغو دپاره ډېر یو پرفیکټ اپلیکیشن دی، ډېر یو مثالي اپلیکیشن دی، ستاسو به ډېر زیات په کار راشي. قدرمنو دا وه نوی ویډیو، امید لرم چې خوښه شوې به مې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.